در ادامه پروژه های انکشافی ولایت غزنی، کار ساخت این سرک 25 کیلومتری به هزینه 757 میلیون افغانی از سوی وزارت فواید عامه کشور رسما آغاز شده است. این سرک ولسوالی های خویگانی و جغتو را با شهر غزنی وصل می کند و نقش مهمی در بهبود رفت آمد و توسعه ترانسپورت خواهد داشت که قرار است کار آن در مدت 2 سال به پایان برسد. در مراسم افتتاح این سرک، مسئولان محلی غزنی نیز به مردم اطمینان دادند در هر بخشی که نیاز به پروژه های انکشافی باشد تطبیق خواهد شد. آنان افزودند که تلاش می شود این پروژه در زمان معین و با کیفیت بهتر تکمیل گردد. ان شاء الله پمدغه طریقې باندې به د غزنی ولایت نور هم هغه مشکلات هغه ستونزې که هغه د سرکونو دي او که هغه د شفاخانو دي کلینیکونو دي که هغه نور چې کوم ده ضرورتونه دي د غزنی ولایت د ولس د خلکو دي ان شاء الله مرحله په مرحله د خپل توان او د امکاناتو په لرلو سره به ان شاء الله دا ټول شیان مخته ځي او د تاسې تعاون او همکارۍ ته پوره ضرورت ده. ولس ته هم موږ ډاډ ورکوو چې کومه پروژه چې همدغه شرکت ته ورکړل شوې ده د ټولګټو ریاست یا د فواید عامې ریاست همدا مسؤلیت ده او د دې هدف د په هدف کې دوه اړخه لري. یو کیفیت د پروژې ده چې په کوم کیفیت له دې سره تعهد شوی یا شرطنامه جوړه شوې ده یا بیکیو یا نقشه جوړه شوې دی به یې په هماغه رقم جوړوي. او دوهم د کار سرعت ده، باید په کار کې دی تیزي وکړي، هغه که د وسایلو له لحاظه که د فرسنلو له لحاظه نو دا موږ ولس ته انشاءالله اطمینان ورکوو چې وخت په وخت به موږ د دې نظارت کوو او د دې کارونه به له نږدې گورو. مسئولان پروژه میگویند این سرک به گونه معیاری و با رعایت معیارهای نوین ساختمانی ساخته خواهد شد تا برای مدت طولانی قابل استفاده باشد. به گفته آنان در چارچوب این پروژه سیستم‌های تخلیه آب، پلچک‌ها و سایر تأسیسات ضروری نیز شامل می باشد. دغه پروژه چې 15 کیلومتره ده د وزارت د فواید عامې څخه موږ ته د قرارداد راکړل شوی ده. په دغه پروژه کې 150 پلچکې دي. البته دغه سرک په اساسي ډول سرک قیر کیږي، یعنی قیریزي سرک دی چې په دې کې 1.3 متره د قیر بخش دی. په سرک کې په کیریجوی کې ده او 2.15 متره تقریبا شولډر دي چې دو طرفه دي. یعنی دا سرک به ان شاء الله داسې سره جوړیږي چې هغه په استاندارد سره وي. استنادي دیوال تقریبا 215 متره استنادي دیوال لري او 150 پلچکه لري او د کاری په بخش کې تقریبا حد اقل دلته زموږ په پلان مطابق د ورځې د 3 نه تر 400 کسانو پر ان شاء الله په مختلفو بخشونو کې د سره کار کوي روزانه په حساب باندې. باشندگان محل از آغاز این پروژه استقبال کرده و میگویند که خراب این سرک مشکلات جدی را در زندگی روزمره آنان ایجاد کرده بود. به باور آنان ساخت این سرک دسترسی به خدمات صحی، تعلیمی و اقتصادی را آسان تر خواهد ساخت. بازار ته په مریض او جوړ او ناجوړ پکېدو په دغه باندې په ډېر په تکلیف او زحمت برسېدو تر بازار له خوګانو تر بازار پورې. اوس دا جوړ شي دا به ډېر ټولو مسلمانو ته سهولیت او ډېر به ملت په خیر مې د ټولو مسلمانانو په خیر وي. په دې باندې ډېرې ستونزې هوارې شي. زموږ مریض به ډېر په تکلیف سره رسېدی. اولین دغه ستونزه وه وخت موږ هلته اوبو ته نفر ولوېده تقریبا یو نیم ساعت کې ایله هغه د خوږیانو کلینیک ته موږ هغه زخمیان راورسوله. نو اوس که دا سرک جوړ شي موږ په 20 دقیقې کې د 2-3 ساعتو لار وګړي کې په 20 دقیقې کې موږ مرکز ته رارسوو انشاءالله. قابل یادآوری است که کار ساخت سرک غزنی پکتیکا و همچنان سرک مقر الی ولسوالی ناون نیز با سرعت ادامه دارد. این پروژه ها بخش مهم از توسعه زیربنایی‌های ولایت غزنی به شمار رفته و انتظار می رود زمینه ساز تغییرات اساسی در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی منطقه گردد.